تل خوشاله اوسه. ها کاکا جانه اترو جانی راضی کنه. زما لاس خود په زوره د هغه په سر کې خوده. خود واده په مراسمو کې زما د ګوتې نیولو هڅه هم ونه کې پاش وي. تبکي راته په دې اړه لږ څه ویلي وو چې د دروف او پلار ترمنځ یې اړیکې ښې نه دي. پونم جانې دا خو د هر کور خبره ده. په هر کور کې خو لانجې وي که نه. تاسو صبر ولرئ، هر څه به سم شي. یو ځل تبکي واده وکړي او دې کور ته راشي که نه، بیا به وګورې چې هغه څنګه د دروف او د هغه د پلار ترمنځ دا واټن لرې کوي. ښاغلیه ما غوښته تاسو سره خبرې وکړم. ورور او ورندارې تاسو دواړه دلته پټې پټې خبرې کوئ. تاسو ما سره راشئ، زه تاسو ته نوي نوي ډیزاینونه ښایم. رښتیا وروره که زه مې ورنداره د ځان سره بوزم نو ته خو نه خفه کېږي که نه؟ زه هم غواړم چې نوي ډیزاینونه وګورم. راځه که نه ورندارې، ما دلته د نوي جامو انځورونه راوستي، ته وګوره چې کوم رقم دې خوښېږي. کرن هغه دا زده چې زه غواړم تبکي ته یوه ډېره اړینه خبره وکړم، البته چې د دندې په اړه ده که نه. ورور جانه ستا د دندې نه زما د جامو ټاکل ډېر اړین دي، نو هیله کوم ورور جانه لږ خو صبر وکړه که نه. اوه لیور جانه په دې ورځو کې خو بیخي هوایي شوی، له تبکي نه پرته بل هېڅوک درته نه ښکاري که نه. اوه کرن لوره، تبکي خو چېرته نه تښتي. دا جامې وروسته ورښکاره که، هغوی پرېږده چې لومړی د دفتر کار وکړي. ته هم دلته راشه. دا خو ډېره ښه خبره ده. ورنداره مې تر اوسه کور ته نه ده راغلې او ټول د هغې پلوی کوي. سمه ده سمه ده، بخښنه غواړم مېرمنې، هیله کوم تاسو پاڅېږئ. لاړه شه لاړه شه لاړه شه. اوهو پام کوه وروره. تبکي داسې کوم اړینه خبره ده چې د ویلو لپاره یې تازه دلته بام ته راوصلم. ښاغلیه کومه خبره چې زه غواړم درته وکړم نو یوازې همدلته یې درته ویلی شم. ښه بیا نو ووایه راته. ښاغلي هغه زه غواړم تاسو ته یو څه درکړم. څه؟ ډالۍ څنګه چې تاسو ما ته راکړې وه. خو ما د خپلې ډالۍ سره کره ما د زړه خبره هم درته کړې وه. ښاغلي هغه زما د ډالۍ په لیدو زما د زړه په خبره هم پوهېږئ. ټلسکوپ؟ د دې لپاره چې ستا د زړه په خبره پوه شم نو دې سره باید ستا په سترګو کې وګورم که نه؟ نه ښاغلیه زما په سترګو کې نه، تاسو باید هلته وګورئ هغو ستورو ته. پرون شپه ما
د دې ستورو په منځ کې ما په ستورو کې خپله کیسه پیدا کړه او زه م غواړم چې تاسو ته همدا درښکاره کړم. ښاغلي هغه خلک وایي چې اړیکې په اسمانونو کې تړل کیږي. هماغسې ما خپله اړیکه په هغه ستورو کې پیدا کړه ښاغلیه. تاسو یې وګورئ که نه، هغه ستوري ته وګورئ چپ خواته. هغه زه یم. کله چې زه لاګرې نه دلته راغلم بیخي یوازې وم، تل خواشینې او خفه اوسېدم او بیا تاسو مې ژوند ته راغلې. هغه اخی خواته وګورئ، هغه تاسو یې بلکل زما د خوبونو د شهزاده په شان زما ژوند ته راغلی او تاسې زه د هرې ستونزې نه وژغورلم، له ما سره مو ملتیا وکړه او بیا یوه ورځ مو زما لاس ونیوه او هغه هم د تل او د تل لپاره. او هغه وګورئ هلته ښي خواته تاسې پوهېږئ چې هغه څه دي؟ هغه تاج محل دی چې تاسې زما لپاره جوړ کړی د دې ستورو په منځ کې چې د ځمکې د تاج محل څخه هم ډېر ښایسته دی او هغه سپتریشي دی. دوی ټول سره یو ځای کیږي او موږ ته دوه راکوي، ځکه چې زموږ د یو ځای کېدو کیسه هم دوی لیکلې ده ښاغلی دروفه. او نن دا ټول ستوري یو ځای شوي او موږ ته دا وایي چې زموږ د یو ځای کېدو له امله دوی څومره خوشحاله دي. او هغه وګورئ چې تر ټولو ځلانده دی، ځکه چې له ټولو نه یوازې دی او په دې نړۍ کې هم او په هغې نړۍ کې هم چې د ښاغلي دروف ستوری دی، کوم چې اوس زما دی. د تل او د تل لپاره نو څنګه وه زما کیسه؟ ډېر ښایسته طبقې، بالکل ستا په څېر له ټولو نه جلا، د ټولو نه ځانګړې. په دغو ستورو کې زموږ کیسه لیکل شوې ده. نن د دغو ستورو په وړاندې دعا کوو چې زموږ د ژوند دا ښکلې کیسه څوک راته له نظره نه کړي.
د دې ستورو په وړاندې د خپل راتلونکي ژوند ځینې ژمنې کوو تبکي. ستاسو په نړۍ کې چې زموږ کومه کیسه لیکلې موږ ژمنه کوو چې موږ په خپله نړۍ کې دې ته همداسې دوام ورکوو. څنګه چې ستاسې لپاره ستاسې د دروف ستوری ځانګړی دی هماغسې تاسو به هم تل زما لپاره ځانګړی اوسیږئ. زه دا ژمنه کوم چې تاسې ټول زموږ د مینې شاهدان یئ. زه دا ژمنه کوم چې په راتلونکي کې به هم تاسو ټول زموږ د مینې شاهدان اوسئ او تاسې ټول به وګورئ چې زه څنګه تبکي ته د ژوند ټولې خوشحالۍ ورکوم. زما کیسه د دغو ستورو په رڼا کې لیکل شوې هماغسې زما ټولۍ به د دغو ستورو په رڼا کې ووځي. بس په هر ګام کې ستاسو ملتیا ته اړتیا لرم. ټول خلک د مات شوي ستوري په لیدو سره دعا کوي خو نن موږ دواړه دا دعا کوو چې نه خو د اسمان کوم ستوری مات شي او نه هم زموږ اړیکه له منځه لاړه شي. اوهو بهانه زویه ته چیرته تللی وې او دا در سره څوک دی؟ انا جانې دا زما ملګری دی شیرمان لاکنسنګ. دی ولې ریږدي؟ داسې ده چې لږه تبه لري نو ځکه یې ساړه کېږي. اوس ګولۍ ورکوم نو ښه به شي او تبه به یې ښه شي. ودې لیده د ګولۍ نوم مې واخیسته ښه شو. لاکن وروره دومره مشران ناست دي سلام نه ورکوې په خوشحالۍ سره. سلام. دې خواته دوی زما د ورور راتلونکي خوښې او خسر دي لږ په درناوي سره. سلام. ښه نو تاسو خپلې خبرې وکئ او زه به هم خپل کار وکړم. انا جانې دی د بهان ورور کوم ملګری دی؟ ما خو هېڅ نه و د لیدلی. بهان په کارونو خو هېڅوک هم نه پوهېږي دا چې څوک یې ملګری دی او څوک یې دښمن. زه په دې خبرو نه پوهېږم. پریتی سومن لورې ساعت څو بجې دی؟ 8 بجې کېدونکي دي خواښې جانې. نو د سالون په ساعت کې ولې 6 بجې دي؟ تر اوسه خو به ټوله نویدا په دې خبره باندې پوهېدلې وي چې زه بند کېدونکي شیان نشم زغملی. تاسو به کله په دې خبره باندې پوه شئ؟ چټکي ما خو درته ویلي وو کنه چې د ساعت بالته یې بدله کړ. نو تر اوسه دې ولې دا کار نه دی کړی؟ ما خو د کور کارونه کول کنه او تا چې ولیدل د هغې ژبه بندېږي نو تا ولې ورته ونه ویل؟ تاسو تر اوسه همدلته ولاړې یئ ما نور هم په غوسه کوئ که څنګه؟ مور ایزې سمو مورې ومیستله. که دوی د بندېدونکو شیان نه دومره ډېره کرکه لري نو بیا زموږ لور تبکي په همدې خو زه هم نه پوهېږم پونم جان چې دوی څنګه زموږ تبکي ومنله. زه خو وایم چې یو ځل بیا هم د دوی سره د تبکي په اړه خبرې وکړو. سمه ده زه خبرې کوم. څه شوي؟ تاسو کښېنئ که نه د ډوډۍ خوړلو وخت دی. 8 بجې شوي که نه زه بس ډوډۍ تیاروم تاسو لږ صبر وکئ زه بېرته راځم. سمه ده؟ سمه ده.
اندېښنه مه کوه پونم جانې همدا چې هغه راغله زه ورسره خبرې کوم مخکې شه خیر ده بیا نه وروره ما پرېږده چې لاړ شم اوهو بیا لاړ شه زه خو له تا نه اچار نه جوړوم یو ځل یې د پلارجان مخې ته په هغو پاڼو لاسلیک وکړه بیا الرټ یعنې آزاده اوهو خوله دې وتړه هره شېبه بېهانه وروره بېهانه وروره زه اوس ځم او پلارجان ته وایم تر هغه دې خوله بنده وساته کنه نو دال یعنې دښمن دال یعنې دوزخ ته دې لېږم زه به دا د تل لپاره ځان سره وساتم او زه هغه تاج محل چې تاسو راته راکړی و तेरी हवा में बहने लगी हूँ जाने मैं कैसे तेरी हुई हूँ मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ हाँ ما خو بلویندر ته وویل چې زه تا ته د وسو پر ځای یوه ښایسته ښکلې او غټو سترګو والا جلۍ راولمه خو هغه زما خبره ونه منله په مینه کې لیونی شوی و ویل یې که زه واده وکړم نو وسوندرا سره یې کوم ما هم بله لاره نه درلوده وسو مې ورته وکړه رښتیا یوه خبره وکړم هغه یوه تیږه م نه راکوي چې سر مې پرې مات کړم انا جانې تاسو هم که نه زما مور او انا جانه چې ده که نه د دوی دواړو لانجې خو هېڅکله هم نه خلاصېږي که نه ته د خواښې او ناوې په اړیکې باندې نه پوهېږې د دوی ترمنځ خو لانجې وي که نه کله چې خواښې شوې بیا پوهېږې وسندره جانه خو تر اوسه نه ده راغلې کله به خبرې وکړو زه یو کار کوم هغې ته پیغام لیږم هغه خو هېڅ غږ نه اوري مګر پیغام خو لوستلی شي وی خدایه مړه شومه دوی خو خواښې جانې ته مې پیغام لیږي هر څه به له منځه لاړ شي زه باید یو څه وکړم خور جانې زموږ د لور تبکي ژبه لږه لږه بندېږي په دې خبره خو تاسو پوهېږئ خو موږ بیا هم د خپل زړه د هوساینې لپاره یو ځل بیا غواړو پوه شو چې تاسو خو د تبکي دغې نیمګړتیا سره کومه ستونزه نه لرئ زه باید یو څه وکړم کاکا جانه ترور جانې دا واخلئ که نه یخ جوس اوه چټکي راشه اوه راشه که نه کال نه تازه وکړه اوه کومې غومبسې وچېچلې چې داسې منډې وهې بیخي لیونۍ ده تاسو څوک یو دلته څه کوئ زه نه غواړم چې مړ شم ماشومان به مې یتیمان شي پرېږده چې لاړ خو شم تاسو څوک یې او ولې داسې ډارېږئ او څوک تاسو هغه وژني پلارجان هغه بلویندر پلارجان بابا ژوندی پرېږدې هغه ته څه ونه وایې خیر دی دا تاسو څه وایي تاسو کومه تېروتنه کړې ده پلارجان خو ډېر یو ښه انسان دی هغه خو ټولو سره ډېره مینه کوي هغه خو د خپلې غوا ګلابو او خپلې وزې دولاري سره ډېره مینه کوي ان په لوړ غږ ورسره خبرې نه کوي نه 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 ویرېدو ته اړتیا نشته پلارجان تاسو ته څه نه وایي ته